بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو محترمو کتونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هیله ده چې جوړ او روغ بایاست. دوستانو نن راځو د کنډیشنل فارمیټینګ په برخه کې پر ډیټا بارز باندې او کلر سکیل باندې او دغه رقم په آیکن سیټ باندې بحث کوو. موږ مخکې له مخکې نه جدول جوړ کړی دی چې د ډاټا بارز په نامه سره دی، ځکه هغه کمانډ موږ پکې تشریح کوو. دغه رقم کلر سکیل دی، آیکن سیټ دی. که چیرې موږ په همدغو خانو کې د 10 څخه نیولې تر 100 پورې عدد ولرو او ورته ووایو چې موږ ته دومره شوکه لکه په داسې شکل سره چې د 10 عدد د نیمې څخه یا 5مه حصه یې شنه سوې ده په شنه خط باندې، د دغه رقم دا 2مه حصه ده، هغه 3مه ده، 4مه ده، 50 نیمایي برخه ده، 80 ورزیاتېږي، 80 80 90 100 پوره. طریقه یې څنګه ده؟ کله چې مو عدد ولیکئ، عدد مو جوړ کړئ، وروسته به هغه سلیکټ کړئ او لاړ به سئ کنډیشنل فارمیټینګ ته. پر ډیټا بارز باندې به ودرېږي. هر رنګ چې اوس ورکوئ، مخکې چې څه رنګ هغه د هغه څخه به تغیر وکړي، دا دې رنګ به واخلي. هر رنګ چې تاسو، موږ مخکې دا رنګ کار کړی و، اوس غواړو چې ژړ یې کړو، غواړو چې په همدې شکل سره یې کړو. دوستانو دا عدد که چیرې د 10 څخه شروع وي تر 100 پورې او که چیرې د 100 څخه شروع وي تر 10 پورې سرچپه وي، بیا د دې ویلیو سرچپه راځي. اول به ډېره، بیا لږ 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 تر پایه پورې دلته 10 چې راځي په همدې شکل سره پورې. دلته سټایلونه دي، په کوم سټایل په کوم رنګ کې تاسې غواړئ، په کوم 2 رنګونه چې سره میکس وي هغه رقم یې غواړئ، او که یا یو رنګ وي مکمل، یو رنګ زرغون، یو رنګ سور، یو رنګ ژړ، یو رنګ اسماني رنګ. دا د دې اصلي هدف. دوهم کلر سکیل دی. کلر سکیل کې به دا په عیني شکل سره موږ عددونه کښي، دلته مو دا هم سرچپه کړی دی. په ډیټا بارز کې هم تاسې داسې کولی شئ، مشکل نشته. کله چې مو دا سلیکټ کړئ، وروسته ځو کنډیشنل فارمیټینګ ته او کلر سکیل ته راځو. کلر یې څنګه غواړئ؟ یو کلر غواړئ، 2 کلره غواړئ، مور کلر غواړئ، خپل د خوښې کلر هر رقم چې وي ته یې جوړولی شئ. دلته د دې ځای څخه کلر هم راوړولی شئ چې د ژړ پر ځای دې مثال شین پکښې کړي، او یا دې هم ورته ویلی شو چې په همدې شکل سره دي، یا ورته وایي چې زرغون دې پکښې، بیا یې اوکې کوو، هغه په هغه شکل سره راځي. زرغون لږ دی، د هغه څخه لږ ژړ وزمه دی، 10 50، بیا تر دغه 10 ډېر ژړ دی، دغه رقم تر 100 مکمل ژړ دی. یعنې موږ ویلی شو چې 100 عدد ویلیو چې شي ده غټه ده. د دې اصلي هدف هم دا دی چې موږ ته هغه عدد شو کوي، د هغه عدد خانه رنګ ورکوي چې هغه غټه ویلیو ولري، عدد یې غټ وي. فرضاً که د 10 څخه شروع وي تر 10 لکو پورې، نو د 10 لکو خانه به په همدې شکل سره د 100 په رقم به مکمله سره وي. دغه رقم سرچپه که چیرې د 100 څخه شروع وي تر 10 پورې، بیا په دې شکل سره راځي. که غواړئ چې دې ته بل رنګ ورکړئ، راځو کنډیشنل فارمیټینګ ته، کلر سکیل ته، په همدې شکل سره یې موږ ورکوو. دوستان زرغون رنګ ورکوو. بل هم دغه عیني ټیبل موږ جوړ کړی د آیکن سیټ په نامه سره. کله چې موږ داسې عددونه ولیکل، دا به سلیکټ کړو، ولاړ به سو کنډیشنل فارمیټینګ ته او دغه رقم آیکن سیټ ته به راسو. د دې هدف دا دی، ګورئ کې د ویکټور په علامه سره غواړي تر ټولو لوړ عدد باید داسې علامه ولري، میانه یې باید ژړ علامه ولري، دغه رقم یې کښته باید سور علامه ولري. کله چې پر دې باندې اوکې وکړئ، دا په داسې شکل سره راځي. 10 کښته دي، 20 هم کښته دي، 10 هم کښته دي، 40 میانه دي، بیا راځه تر 80 پورې، 80 لوړ دي، 90 100 دغه رقم تر پایه. خدای دې چې تر دې ځایه تاسې سر په خلاص شوی وي. بیا راځو آیکن سیټ ته، په هر شکل سره چې غواړئ. ګورئ دلته ډېر مختلف شکلونه شته، او که داسې وي چې د تلیفون د انتن په شکل سره غواړئ هم یې کولی شئ. ګورئ په 10 کې یوه خانه شته، په 20 کې هم یوه ده، 10 کې او دغه رقم 40 میانه او 80 هم میانه، 80 او 80 ده ټوله پوره. او که داسې غواړئ چې یا یوه 2 داسې دي بالای، نو 1 2 3 4 5 تر پایه تر 6 ده په همدې شکل سره. یعنې د هرې خانې سره چې عدد یې ډېر وي، تاسې کولی شئ چې د هغه خانې ویلیو یا د هغه عدد سره داسې علامه راولئ، که مشکل په دې کې نشته. بل هم که غواړئ خپل د خوښې علامت جوړ کړئ، ټیبل موږ جوړ کړی دی، دا خانې مو سلیکټ کړلې، راځم کنډیشنل فارمیټینګ ته او راځم نیو رول ورته وایم. په دې کې ورته وایم چې د دې رنګ دې شین وي، او دلته ګورئ 2 برخې شته، مکسیمم منیمم. د لوی خانې رنګ دې شین وي، او د کوچنۍ خانې چې هغه کوچنی عدد پکښې لیکل سوی وي، د هغه خانې رنګ دې داسې شکل ولري. دلته 2 کلره موږ سره میکس کړل، تاسې کولی شئ 3 کلره هم میکس کړئ.
په درېیمه برخه به فعاله سي، په درېیمه برخه کې به موږ تاسې دغه رنګ اختیار کړو. دا د مثال په ډول موږ دا رنګونه اختیار کړل. بیا تاسې کولی سئ چې خپل په خوښه باندې یې جوړ کړئ او عملي یې کړئ. دغه رقم دلته پر نمبرز باندې کوئ، پر ویلیو باندې کوئ، پر پرسنټیج ده، فارموله ده او میډ پوینټ چې دی هغه هم دغسې دی په نمبر باندې، پر پرسنټ باندې او که پر پره سیټ باندې. او کښته عدد بیا څنګه شو کوئ چې هغه نمبر که کښته عدد نمبر وي که پرسنټ وي، پرسنټ علامه ورسره راغلي. خو دلته په دې ځای کې تاسې خپل د خوښې ټیبل جوړولی سي. کله چې دا زه اوکې کړمه، اوس راځم دا به کنټرول سی کړم او دلته به ودرېږم، رایټ کلیک به وکړم، پیسټ به یې کړم په همدې شکل سره او د صفحې په منځ کې به یې راولم. دا هغه رنګ چې موږ وکړی. لسو دا شین دي ځکه موږ هلته ورته ویلي چې تر ټولو کښته شین او تر ټولو لوړ دا رنګ، په مابینځ کې هم دا رنګ. دا و د خوښې ټیبل یا فارمیټ جوړول، شرط پر لګول او دغه رقم که غواړئ چې کلیر یې کړئ، چې اوس کم سلیکټ دی هغه کلیر کېږي. او که غواړئ چې ټوله یو لا هم نه دي سلیکټ، که غواړئ چې ټوله کلیر کړئ راځو کلیر ته، ورته وایو چې کلیر رولز فرام انټر شیټ. په دې شیټ کې چې موږ هر څومره کار کړی دی هغه کلیر کړه. پر دې باندې چې زه کلیک کوم د ټولو څخه به ایستل سي او که بیرته کنټرول زیډ ووهم بیرته به راسي. دغه رقم مینیج رولز دی. د مینیج رول هدف دا دی، دا خو موږ خپل په خوښه جوړ کړی دی. اوس غواړو چې موږ په دې کې ایډیټ وکړو، ایډیټ نسو پکښې کولی. نو راځو د کنډیشنل فارمیټینګ په برخه کې تر ټولو اخري د مینیج رول په نامه سره کله چې دا کلیک کړئ، په دې ځای کې ایډیټ هم پکښې کېږي او د دې ځای څخه ډیلیټېږي هم. بل نوی رول بیا هم دلته ورکول کېږي. دغه دې نه دی خوښ، بل نوی ورکړه. فرضاً په همدې شکل سره اوکې دا شکل یې واخیست. بیا راځم کنډیشنل فارمیټینګ ته، مینیج رول ته او دغه رقم ورته چې دغه دې یې ایډیټ یې نه کې پکښې کوم. په دې برخه کې ګورئ دا دوه دانې شوه. که غواړئ چې دا ډیلیټ کړئ بیرته یې ډیلیټولی هم سي، او غواړئ چې په دې کې ایډیټ وکړئ نو د ایډیټ په برخه کې به راسئ. هر رنګ چې تاسې انتخابوئ د دې پر ځای به تاسې زرغون رنګ ورکړئ، اوکې به یې کړئ، بیا به یې افلای کړئ، اوکې به یې کړئ. په همدې شکل سره به ستاسې پر هغه ټیبل باندې دا شرط لګېدلی. دوستانو تر دې ځایه پورې مو خدای دې چې په دې باندې سر خلاص سوی وي. که چیرې کوم مشکل لري زموږ سره د کمنټ د لارې مشکل شیر کړئ او ضرور دی چې تاسې یوه کمنټ ته به موږ جواب درکوو. که مو دا ویډیو خوښه سوې وي د دوستانو سره یې شیر کړئ، زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ، د بیل تڼۍ ووهئ تر څو زموږ نوي ویډیو په اپډیټ شکل تر تاسې پورې در ورسېږي. هیله ده چې ستاسې به هم یو څه تنده په ماته سوې وي ځکه درس ډېر بیسیک دی، ډېر ابتدایي دی. بیا چې مخته سره ځو بیا پر اډوانسو درسو باندې به کار وکړو. تر دې ځایه پورې مو خدای ښه وساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.